اللہ پاک فرمائی یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکرو یاد کے یعنی شکر باسی اذکرو یاد کے یعنی شکر باسی نعمتی اللتی دہغ نعمتون زمان عمتو علیکم چی ماکری پتا زبان دی و اوفو بعہدی پوروالی اوکی بعہدی پوادی استاسو چی ما سر مکڑی دا اوفی زب پوروالی اوکم بعہدکم پوادی زمان چی تاسو سر مکڑی دا جنت تب مداخل کم دا ترجمہ بزین کیا دا ساتھی مزید وضاحتی لرستکو و اوفو پوروالی اوکی بعہدی پوادی استاسو چی ما سر مکڑی دا اوفی زب پوروالی اوکم بعہدکم پوادی خپلی چی تاسو سر مکڑی دا و ایای فرحبون و خاص زمانہ ویری گئی پمانلو دا احکام سرا زما احکام منی و آمرو ایمان راوڑی بما انزلتو پاہا کتاب بانے چما نازل کرے دے قرآن کریم مصدقا لما معکم پہالی کون دی کتاب کی چی تصدیق کون کرے دا کتابونو چی ساسو سرے دی اسمانی کتابونو ولا تکونو مکی گئی تاسو اول کافر بیہی اولا اغدلا چی کفر کون کی دا پدی کتاب باندے ولا تشترو ماخلی تاسو بی آیاتی تغییر و تحریف دا آیتونو زما بانی ثمنن قلیلا پیسے لگی کہ دا طول دنیا مواخلنو لگا دا و ایای فتقونو خاص زمانہ ویری گئی پدی طریقہ چی دا حرام نظام وساتی ولا تلبس الحق مگڑوٹ کوئی تاسو حق لرا پا خلق بانی بالباطلی پا سبب دا باطل و شبہاتو سرا یا بلا ترجمہ ہوگا ولا تلبس الحق مگڑوٹ کوئی حق بالباطلی دا باطل سرا وتكتم الحق منا ولا تكتم الحق مپټوي حق لرا وانتم تعلمون حال دا چې تاسو پوهیږئ چې د حق پټول ګناه ده او تاسو پوهیږئ په عذاب د کتمان حق باندې درشان الله پاک فرمایي واقیموا الصلاة صحیح طریقې سره مونږ کوي اهتمام کوي د مونږ واتو زکات ورکوي زکات ورکوي مع الراکعين رکوع کوي د رکوع کوونکو سره معنا دا ده صلوا مع المصلين مونږ کوي د مونږ گزارو سره په جمع باندې مونږ کوي اتامرون الناس یا تاسو حکم کوي خلق تابل بر د نیکي وتنسون انفسكم او يروي خپل ځانونه حال دا دی وانتم تتلون الكتاب تاسو ولید الله کتاب افلا تعقلون تاسو عقل من لري دا عقل نکار داخلي واستعينوا بالصبر والصلاه مدد الله پاک حاصل کړي په سبب د صبر او د منصره وانها بشک د استعانت صبر او منصرا یا وإنا بشک در ذکر شوی خصلت چې خصلت د استعانت ته مدد حاصل اول په صبر او منصرا لکبیره خامخ ګران دي الا علی الخاشعين مگر په عاجزی کوونکو باندې الذين د خاشعين غبندگان دي یظنون چې یقین لري انهم ملاقات ربهم چې بشک دوی ملاقات کوونکي دي د خپل پروردگار سره وانهم بشک دوی الیه راجعون خاص الله پاک ته واپس کیدونکي دي